به د امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه د شهادت واقعات پر هغه طریقه درته بیان کوم چې امام بخاری رحمه الله په صحیح البخاری کې روایت کړی دی. امام بخاری د عمرو ابن میمون رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي زه د سهار د لمانځه لپاره داسې ځای ولاړم چې زما او د عمر رضی الله تعالی عنه په منځ کې بېل عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه بل څوک نه و موجود. دا په هغه سهار چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د سهار پر مانځه ولاړ او په خنجر ووهل شو. نو عمرو ابن میمون رضی الله تعالی عنه په دوهم صف کې ولاړ چې مخکې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ولاړ او د هغه مخته حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې امام ولاړ. نو وایي زما او د عمر رضی الله تعالی عنه په منځ کې بېل عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه بل څوک نه. کوم وخت چې بدی رضی الله تعالی عنه د صفو په منځ کې تېرېدی ویل به سم او برابر ودرېږي تر څو چې صفونه به سم شو، خلل او کوږوالی به نه و پکښې موجود، نو به د مخه شو او تکبیر به یې ووایه. ډېر وختونه یې په اول رکعات کې سورت یوسف یا سورت النحل یا د دغه پر قسم یې اوږده سورتونه د دې دپاره ویل چې خلک پوره او حاضر شي. نو په دغه ورځ چې تکبیر احرام یا اول تکبیر یې ووایه او موږ هم تکبیر ووایه، پس د تکبیر ویلو مې ځینې واورېدل چې ویې ویل مړې یې کړم یا سپي وخوړم. هغه دا چې ابولؤلؤ مجوسي په خنجر ووهه. وایي هغه کسان چې مخته ولاړو او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه غږ یې واورېدی، پر ابولؤلؤ یې ور حمله کړه. دغه کافر په داسې دوه طرفه چاړه یا خنجر چې لاس دی یا د نیولو ځای پر منځ و او دواړه سرونه یې خنجر و، پر هر چا چې بورتلی هغه یې واهه، پر راسته او چپه طرف یې وهل کول تر څو چې 10 نفره یې په خنجر ووهل چې د هغو څخه 7 نفره شهیدان شو. کوم وخت چې د مسلمانانو څخه یو نفر و دغه حالت او کیفیت ته متوجه شو چې څوک په دغه کافر ته نشي ورنږدې کېدلی، کافر چپه او راسته طرف ته وهل کوي، هغه سړي پوستین غوندې یو لباس اغوستی و چې په عربي کې فروه ورته وایي. دغه پوستین یې پر واچاوه او په هغه کې یې وپیچي. اوس چې ابولؤلؤ فیروزنامي فارسي مجوسي کافر ولیده چې ونیول شوم، نو یې خپل ځان په هغه خنجر ووژه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه تر لاس ونیوی او د لمانځه د پوره کولو دپاره یې د مخه کړ. هغه مسلمانان چې شاته په وروستنیو صفو کې ولاړ دي هغو واورېده چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تکبیر ووایه او قرأت وځنډېده. په دغه پېښ شوو حالاتو فقط هغه د مخني خلک خبر دي، نورو ته معلومات نشته. مسجد هم تبره یا عرض لږ بر لري خو د شا پر طرف اوږد دی. فقط د مخنیو صفو لږ کسان په واقعه خبر دي. د شا د صفو خلک تکبیر او تهلیل وایي. د هغو په ګمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په جهریه قرائت کې خطا وتی او خفیه یا قرار یې وایي. نو خلک وایي سبحان الله سبحان الله فتح ورکوي. خیر عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه د مخه شو او لمونځ یې په داسې اختصار سره پای ته ورساوه چې سورة الکوثر او سورة النصر یې پکښې وویل. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په زخمي حالت خپل کور ته یوړل شو او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه څخه وینې بهیږي. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه راغی او د خپل پلار سر یې په خپله غیږ کې یا پر خپل زنګانه کښېښاوه. پلار یې ورته وویل زویه زما سر پر خاورو کښېږده، ښایي چې الله جل جلاله را باندې ورحمېږي. او بیا یې وویل که زما رب را باندې ونه رحمېږي نو ما او زما مور لره دې هلاک. او بیا یې وویل زویه که زه مړ شوم سترګې مې راپوټې کړ او په یوه عادي کفن کې مې وپیچل، ځکه چې زه خپل رب ته ورسم او هغه زما څخه راضي و،
د دغه کفن په عوض کې به ښه لباس راکړي، او که زه ورغلم او زما رب پر ما په قهر و، دغه کفن به په کشولو راڅخه وباسي او بیا د وینو د بهېدلو په سبب بېهوشي پر راغله. حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه بېهوشه پروت دی او وینې ځینې بهېږي. خلق غواړي چې د دغه بېهوشۍ څخه راووځي. نو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه غږ پر وکړ، ویل یا امیر المؤمنین الصلاة. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بیداره شو او ویل آیا خلقو لمونځ ادا کوي؟ دوی ویل هو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل غواړم چې اودس تازه کړم او لمونځ وکړم. دی رضی الله تعالی عنه یې د اوداسه د تازه کولو دپاره راپورته کوي او تر زخمو یې وینې بهېدې. هغه کسان چې خپلو ځانو ته متوجه سي چې جوړ روغ دي او لمونځ نه کوي. بیا یې طبیب ورته راوستی. طبیب شیدې راوغوښتې او په حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یې وچښلې. هغه شیدې یې د نس تر زخمو د باندې راووتلې او بیا نبیذ ورته راوړل شوه. نبیذ هغو اوبو ته ویل کېږي چې خرما پکښې خیشته سوې وي. دغه نبیذ ورته راوړل شوه او ویې څښل. هغه یې هم تر هغه زخم راووتل، یعنی کلمې پرې سوې وې. نو هغه طبیب ورته وویل یا امیر المؤمنین وصیت وکړه، د الله جل جلاله امر عملي کېږي. نو خلک پوه شول چې دی رضی الله تعالی عنه شهید او د دې دنیا څخه تلونکی دی، ځکه د دغسې زخم دپاره د دوی سره علاج نه و موجود. او بیا هغه طبیب رهي شو. څرنګه چې ده اوږده کالي اغوستي وه، یعنې کالي یې تر بجلکو پورې رسېدلي وه، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل دغه طبیب بیرته راولئ. طبیب راوستل شو او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په نصیحت ورته وویل ای وراره کالي دې پورته کړه، یعنې یو څه یې کوچني او کوتا کړه. دغه د کالو لوړوالی ستا د کالو دپاره پاکوالی دی او د الله جل جلاله په لار کې تقوا ده. سبحان الله. تاسې ښه متوجه شئ، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د مرګ پر بستر پروت دی، نن سبا د دنیا څخه تلونکی دی، بیا هم امر بالمعروف او نهي عن المنکر نه و ځینې هېر. د اسلام او مسلمانانو خیر او سعادت یې غوښتی. او بیا یې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ته وویل یا ابن عباس وګوره چې زه چا ووهلم. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه مسجد ته ورغلی او پوښتنه کوي چې دغه سړی څوک و. پس د معلوماته و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته ورغلی او ویل دغه سړی د مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه مریی و. ویل هغه صانع، یعنی هغه کاسب او آهنګر؟ ویل هو. نو کوم وخت چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته وویل شوه چې ابو لؤلؤ ووهلې، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل الله دې دی ووژني، ما نیکي ورسره وکړه، زه وم چې دی مې په مدینه منوره کې پرېښاوه، دی باید وژل سوی یا شړل سوی وای. او بیا یې وویل الحمدلله چې زما وژل د داسې چا پر لاس وه چې په ټول عمر یې و الله جل جلاله ته یوه سجده نه ده کړې، او بیا به یې د قیامت په ورځ په هغه سجده زما سره دلیل ویلی. بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل آیا د مسلمانانو څخه خو به یو چا د ابو لؤلؤ سره په دغه کار کې اتفاق نه و کړی؟ نو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه راووتی او په مسلمانانو کې دا غږ کاوه چې د ابو لؤلؤ سره خو به یو مسلمان په دغه کار کې شریک نه و. دلته د مسلمانانو ژړا نوره هم زیاته شوه او ویل به یې په والله زموږ دا آرزو ده چې عمر رضی الله تعالی عنه ته دې زموږ د عمره څخه ژوند ورکول شي. او د مسلمانانو ښځو به ویل په والله زموږ دا خوښه ده چې د عمر پر ځای دې زموږ اولادونه مړه شي، نه عمر. بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ته وویل ته او ستا پلار واست چې دا مو خوښه وه چې په مدینه منوره کې کافران ډېر شو، او اوس مو ولیده چې د هغو د لاسه څه پېښه شوه.
دا ځکه چې حضرت عباس ابن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه تر هر چا ډېر مریان درلودل او ډېر مریان یې د فارس نو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مقصد دا و چې دغه کافران تاسې راوستل او دا د ملامتیا جمله وه. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ورته وویل یا امیر المؤمنین اوس هم که ستا خوښه وي موږ به داسې او داسې ورسره وکړو یعنی ټول به ووژنو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل خطا وتلې پس د هغه چې دوی زموږ مځکې ته راغله زموږ د خوړو څخه یې خواړه وخوړل زموږ په ژبه یې خبرې وکړې او ابو لولو که تر اوسه ژوندی وي عذاب مور کوي او که مړ وي په جسد یې کار مه لرئ ځکه زه بیا د ده سره د قیامت په ورځ دعوه لرم. عمرو بن میمون رضی الله تعالی عنه وایي موږ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کور ته ورسره ولاړو او خلق په داسې حالت کې وه لکه تر دغه ورځې د مخه چې هیڅ غم او مصیبت نه وي ورسېدلی. یعنی د خلقو د پاره د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه زخمي کېدل دونه لوی غم او مصیبت و لکه تر دغه د مخه چې هیڅ غم نه وي ورسېدلی. هغه پخواني ټول غمونه و دغه غم ته کوچني معلومېده. آیا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وژل کیږي؟ دا ډېره لویه درنه او د خواشینۍ خبره ده ځکه مسلمانان پوهېدل چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په وژل کېدلو سره هغه د فتنو تړل سوې دروازه ماتېږي. د دغه مریضۍ په وخت کې به خلق پوښتنې ته ورته راتله او د ده رضی الله تعالی عنه د اعمالو او کارو صفت به یې کاوه چې په دغه جمله کې یو ځوان راغلی او ویل زیری درکوم یا امیر المؤمنین په جنت سره زیری درکوم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صاحب او ملګری او د اسلام په شروع کې مسلمان شوې اسلام په تا سره قوي شو په ښکاره سره د هجرت وکړي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رحلت وکړي او ستا څخه راضي و ابو بکر رضی الله تعالی عنه وفات شو او ستا څخه راضي و بیا د مسلمانانو امیر شوې عدل دې وکړي او بیا دې فی سبیل الله شهادت په نصیب شو. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دغه اوصاف داسې اوصاف دي چې څوک په دغه اوصافو کې نشي ورسره شریک کېدلی یا برابرېدلی. د کافر په لاس د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محراب کې او په لمانځه د شهادت مرګ. عادل حاکم په اسلام کې د مخوالي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صحبت او ملګرتیا د الله جل جلاله له طرفه د جنت زیری. خو تاسې غوږ ونیسئ چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په جواب کې څه ورته وویل. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وژړل او ویې ویل دا مې خوښه ده چې په دغه کې برابري وي نه پر ما وي او نه ما لره وي. یعنی کشکې د دې دنیا څخه داسې ولاړ شم چې نیکۍ مې ګناهونه راپټ کړي تر عبادتو او دغو اوصافو چې تا بیان کړه تېر یم خو د خپلو ګناهو څخه بیریږم. کشکې مې ګناهونه او عبادتونه سره مساوي او برابر سي نو به نه زه شی لرم او نه به پر ما شی وي. او ویل والله زه نه بیریږم مګر د خپله ځانه او زه د هغې ورځې د بیرې څخه وارخطا یم چې د قبر څخه راپورته سم او د الله جل جلاله د هغې پوښتنې څخه بیریږم چې د رعیتو په باره کې یې راڅخه وکړي. مګر متاسفانه بلکې بدبختانه نن ورځ موږ او تاسې په ګناهو بار یو او د دغو عبادتو یا اوصافو څخه هم هیڅ نه لرو. خو که بیا هم یو څوک د ګناهو نتیجه یا د قیامت د ورځې عذابونه راته بیان کړي موږ وایو الله غفور او رحیم دی. یعنی عبادتونه خو نه لرم چې نه لرم او په ګناهو مې هم پروا نه کېږي ځکه الله غفور او رحیم دی. آیا دغه کسان د الله جل جلاله هغه قول نه دی اورېدلی یا نه دي ورته متوجه سوي چې رب عز وجل د سورة الاعراف په 55 نمبر آیات کې فرمایي ان رحمت الله قریب من المحسنین
یعنی بشکه د الله جل جلاله رحمت او مهرباني د ښو کارو وکونکو ته نږدې ده. د الله جل جلاله رحمت او مهرباني پر هغه چا کیږي چې هم ښه کارونه کوي او هم د الله جل جلاله څخه بیریږي. خو هغه کسان چې هم ګناهونه کوي او هم د رحمت غوښتونکي وي، هغه خلک هم ځان هم نور خطا باسي. په دغه باره کې ډېر آیاتونه موجود دي، خو څرنګه چې دغه موضوع زموږ تر بحث وتلې ده، نو به په دغه یوه تلاوت سوي آیات شریف سره کفایت وکړو. بیا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پر ځګر لاس ورتېر کړ او ویل یا امیر المؤمنین دغه مسأله پر ځان سپکه کړه، یعنی دغه بیره پر ځان سپکه کړه. تا په کتاب الله سره حکم وکړي او مسلمانانو ته د مالونه په عدل او برابري سره ور وویشل. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تبسم وکړي او ویل آیا د قیامت په ورځ دغه شاهدي ادا کوي؟ عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وژړل. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یې پر اوږه لاس ورکښېښاوه او ویل آیا د قیامت په ورځ دغه شاهدي ادا کوي چې ما په کتاب الله سره حکم کړی دی او تقسیم د معلومې په عدل سره کړی دی؟ عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وویل هو یا امیر المؤمنین دغه شاهدي ادا کوم. حضرت علی رضی الله تعالی عنه چې حاضر وو هغه وویل او زه دغه شاهدي ادا کوم چې په کتاب الله سره دې حکم کړی دی او په عدل یا مساوات سره دې مالونه تقسیم کړي دي. بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خپل زوی عبدالله ته وویل یا عبدالله ابن عمر وګوره پر ما څونه پور باندې دی، زه بیریږم چې د الله جل جلاله سره به ملاقاتم او پر ما به د بندگانو پورونه باندې وي. پس د حساب څخه معلومه سوه چې 80,000 درهمه پور پر باندې وي. نو یې وویل یا عبدالله اوس نه، بلکې زما تر وفات وروسته به د دې دپاره چې دوی ونه شرمېږي د عمر اولادې ته ورسې. وګوره چې د دوی سره دغه اندازه مال شته چې دغه پورونه په ادا سي. که د دوی سره دونه مال نو موجود، نو یې د بني عدی ابن کعب څخه وغواړه چې دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه قبیله ده. هغه مې دې د دغه پورو په ادا کولو کې کومک وکړي. که د هغو په مال هم نه پوره کېده، نو یې د قریشو څخه وغواړه. نو خلقو د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه تر وفات وروسته د دې دپاره د مال په ټولولو شروع وکړه چې د امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پورونه په ادا کړي او دی رضی الله تعالی عنه د خپل رب سره په داسې حال کې ملاقات شي چې د بندگانو پور نه وي پر باندې. نو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تر وفات یوه هفته وروسته دغه مبلغ سره جمع او یو ځای سو او امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ته ورکړل سو چې په دغه ډول سره د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ذمه د هر پور څخه خلاص سو. تاسې د امیر المؤمنین خلیفة رسول الله صلی الله علیه و وسلم حال ته وګورئ. دا هغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دی چې د حکم په وخت او زمانه کې دغه ټول فتوحات وسوه او هغه ټول غنیمتونه راوړل سوه. اوس دی رضی الله تعالی عنه پوروړی دی او بیا دغه پور د ادا کولو دپاره د کورنۍ سره دونه پیسې او مال نشته چې د رضی الله تعالی عنه پور په ادا سي. دغه زهد، ورع، پرهیزګاري او تقوا ته وګورئ. د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په دغو اوصافو او معانیو کې فکر وکړي. نو ویل که زما په کورنۍ او زما په قبیله دغه مال نه پوره کېدی، نو یې د قریشو څخه وغواړه او د بل چا څخه یې مه غواړه او دغه مال زما په پور کې ورکړه. افسوس دې د هغو کسانو پر حال وي چې پورونه پر باندې وي، خو دی د هغو پورو د ادا کولو په هکله هیڅ فکر هم نه کوي. حال دا چې دی کار هم کوي، مال او پیسې هم لري،
خو هغه پورونه یې داسې هېر کړي وي لکه د ورکولو اراده چې هېڅکله نه وي، او دی په دې نه پوهېږي چې د ده تر مرګ وروسته د ده ټول حساب او کتاب د دغه پورو تر ادا کولو پورې معطله دی. حتی رسول الله صلی الله علیه و وسلم و هر هغه مړي ته د جنازې لمونځ نه ورکاوه چې پور به پر باندې و، او د هغه پور د ادا کولو دپاره به یې مال نه درلودی. او بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و خپل زوی عبدالله ته وویل، و ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ته ورسه او ورته ووایه عمر پر تا سلام وایي، داسې مور ته وایه چې امیر المؤمنین، ځکه نن ورځ زه د مسلمانانو امیر نه یم. تاسې دغه دقت ته د الفاظ وګورئ. او ویل پس د سلام ورته ووایه عمر بن الخطاب اجازه درڅخه غواړي چې د خپلو دوو ملګرو سره شخ کړل شي. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه د اجازې غوښتلو دپاره د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها کور ته ورغلی. ویلې ده چې عایشه رضی الله تعالی عنها ناسته ده او ژاړي، ځکه دا پوهېدل چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مرګ د فتنو د دروازې خلاصېدل دي. عبدالله ورته وویل عمر ابن الخطاب پر تا سلام وایي او اجازه غواړي چې د خپلو دوو ملګرو سره په حجره مطهره کې شخ کړل شي. دا هغه حجره مطهره ده چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم پکښې دفن کړه سو، او بیا یې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وسنګ یا بغل ته شخ کړل سو. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سر د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د مبارکو اوږو پر برابري دي. نور نو په هغه حجره کې فقط د یوه قبر ځای پاته و چې حجره ډکېږي. کوچنۍ حجره ده چې اصلا د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها خونه وه. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وویل ما دغه پاته ځای د خپل ځان دپاره اختیار کړی و چې زه به دلته د خپل پلار او خپل خاوند سره شخېږم، مګر نن ورځ زه د دغه ځای دپاره عمر رضی الله تعالی عنه تر خپل ځان د مخه کوم یا اختیاروم. سبحان الله، دا څونه ایثار او قرباني ده چې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دپاره تر دغه پاک او مبارک ځای د رسول الله صلی الله علیه و وسلم او خپل پلار ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر همسایه‌توب تېره سوه او په بقیع کې شخه کړل سوه. کوم وخت چې عبدالله رضی الله تعالی عنه د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها له طرفه څخه راغلی و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته وویل سوه، هغه دی عبدالله راغلی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل ما راپورته کړي، یو چا سکه ورکړه او دی رضی الله تعالی عنه یې راپورته کړي. عبدالله ته یې وویل څه خبر دې راوړي؟ خبر مې کړ، آیا موافقه یې وکړه؟ عبدالله رضی الله تعالی عنه وویل یا امیر المؤمنین، هغه چې ستا خوښ وه د هغه اجازه یې وکړه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل الحمدلله، ما ته هیڅ شی تر دغه مهم نه و. زما حس او کوشش دا و چې د خپلو دوو ملګرو سره شخ کړل سم. او بیا یې وویل کوم وخت چې زما روح قبض کړل شي ما به واخلئ او د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د کور په دروازه کې به ودرېږئ. زما سلام ورته ووایاست. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دغه اوسنۍ اجازه کفایت ونه کړ، ځکه ویل اوس زه موجود او ژوندی یم. شاید دې رضی الله تعالی عنها ته زما په ژوند کې زما څخه حیا درېدلې وي او دغه اجازه یې کړې وي. نو ویل چې زما روح قبض شي ما به واخلئ او سلام به مې ورته ووایاست او ورته ووایاست عمر بن الخطاب اجازه غواړي، که یې اجازه راته وکړه نو مې حجرې ته داخل کړي، او که یې رد کړم اجازه یې را نه کړه نو مې د مسلمانانو په هدیره کې ښخ کړي. بیا و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته وویل سوه یا امیر المؤمنین وسط وکړه او د ځان خلیفه وټاکه.
یعنی تر تا وروسته به څوک د مسلمانانو امیر او ستا خلیفه وي؟ لکه څرنګه چې امام مسلم رحمه الله روایت کوي، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل په مرګ او ژوند ستاسې مسؤلیت پر غاړه واخلم، یعنی د قیامت په ورځ به د هغه چا پوښتنه هم راڅخه کیږي چې زه یې ستاسې لپاره خلیفه وټاکم. زما دا خوښه ده چې زما حصه برابري سي، چې نه پر ما وي او نه ما لروي. که زه یو څوک د ځان خلیفه وټاکم، هغه چې تر ما بهتر وو هغه هم د ځان دپاره خلیفه ټاکلی دی، یعنی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې تر ما بهتر وو هغه دا کار کړی دی چې عمر یې د ځان خلیفه مقرره کړ. او که مو بېله خلیفه پرېږدم، بیا هم هغه څوک چې تر ما افضل وو بېله خلیفه یې پرېښودله، چې مقصد یې رسول الله صلی الله علیه و وسلم. نو دغه دواړه کاره جائز. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه وایي زه د دغې خبرې څخه پوه شوم چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ځان دپاره خلیفه نه دی ټاکلی، نو خود د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دپاره د رسول الله صلی الله علیه و وسلم فعل او کار د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر کار اعظم او بهتر. او بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل د دغه کار دپاره، یعنی د خلافت دپاره، تر هغو کسانو بل څوک حقداره نه وینم کوم چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم رحلت وکړي او د دوی څخه راضي وو، او هغه یې د عثمان ابن عفان، علي ابن ابي طالب، زبیر ابن العوام، سعد ابن ابي وقاص، طلحه ابن عبید الله او عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنهم اجمعین نمونه یاد کړه. نو ویل دغه کسان دي په خپل منځ کې د شورا پر قسم سره کښېني او د دوی څخه د یو نفر د خلافت لپاره اختیار کړي، او ستاسې سره به په دغه شورا کې عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه هم ملګری دي، خو ده لره د امر او حکم څخه حصه نشته. یعنی عبدالله رضی الله تعالی عنه د شورا عضو ده، مګر دی خلیفه نشي ټاکل کېدلی. او بیا یې وویل که چیرې دغه خلیفه سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه وټاکل سو، خو دی خلیفه دی، او که دی خلیفه ونه ټاکل سو، هر څوک چې خلیفه سي د ده څخه به کومک اخلي، یعنی د ځان وزیر او مشاور به یې ګرځي. ما دی د عجز یا خیانت په سبب نه دی معزوله کړی. ورونو ستاسې به په یاد وي چې سعد رضی الله تعالی عنه د کوفې امیر یا والي و، او بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه معزوله کړي. نو اوس به یو څوک وایي چې سعد رضی الله تعالی عنه د خلافت لائق نه دی ځکه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه معزوله کړي، مګر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل دغه معزوله کېده په دې سبب نه و چې دی عاجزه و، اداره یې نسوای کولی، یا یې خیانت کړې وي، یا بلکې د ده په باره کې سپارښت هم درته کوم. هغه دا که دی خلیفه سو خو خلیفه دی، او که دی خلیفه نسو، هر څوک چې خلیفه وي د ده څخه به کومک اخلي. او بیا یې وویل هر هغه څوک چې تر ما وروسته خلیفه سي، پر هغه د مهاجرینو الاولین سپارښت کوم، د هغو حق باید وپېژندل سي، عزت یې باید وساتل سي، او د انصارو په باره کې د خیر او نیکۍ سپارښت ورکوم. هغه انصار چې و دوی ته کور او ځای برابر کړي او تر دوی د مخه ایمان راوړي، د انصارو نیکان به قبلوي او خطاوتلو ته به یې عفو کوي. راتلونکي خلیفه ته د نورو ښارو د اهل یا اوسېدونکو په باره کې د خیر وصیت او سپارښت کوم. هغه خلک د اسلام کومکیان دي او قهر پر دشمن دي، او د دوی څخه به نه اخیستل کېږي مګر هغه څه چې پر دوی زیات سي، هغه هم د دوی په خوښه او رضا. همدارنګه د اعرابو په باره کې د خیر وصیت درته کوم چې هغه اصل عرب دي او د اسلام ماده دي، د دوی د مالو څنډه یعنی زکات دې اخیستل کېږي او بیرته دې د دوی و فقیرانو ته ورکول کېږي. او وصیت په ذمة الله
او ذمه رسول الله درته کوم چې هغه اهل ذمه دي. د هغو سره به پر خپلو وعدو وفا کوي او نه به یې مکلف کوي بېله په هغه څه چې د هغو په قدرت او طاقت کې وي، او د پاته نورو کفارو سره به جنګ کوي، یعنی جهاد به نه درول کېږي. او بیا یې حضرت بلال رضی الله تعالی عنه امر کړی چې ته به د اهل شورا په دروازه کې او تر هغو به د مدینې منورې حاکم یې چې دوی پر راتلونکي خلیفه اتفاق ته رسېږي. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د شهادت او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د خلافت په منځ کې 3 ورځې تېرې شوې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تر زخمي کېدلو وروسته 3 ورځې په ژوند کې تېرې کړې، او د ده رضی الله تعالی عنه تر شهادت 3 ورځې وروسته حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د خلافت لپاره اختیار کړل شو. او په دغه 3 ورځو کې حضرت بلال رضی الله تعالی عنه د اسلامي دولت حاکم، ترڅو د حضرت عثمان ابن عفان ذی النورین رضی الله تعالی عنه پر خلافت اتفاق وشو. او د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د مرضیو په وخت کې او بیا په دغه 3 ورځو کې د لمنځو امامت صهیب الرومي رضی الله تعالی عنه کاوه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و بلال رضی الله تعالی عنه ته دا امر هم وکړي که اهل شورا د دوی څخه پر یو نفر اتفاق وکړي خو ډېر ښه کار، او که یې اختلاف کاوه هغه لږ طرف یې ووژنه، یعنی که 4 مقابل د 3 هغه 3 ووژنه، که 5 مقابل د 2 هغه 2 ووژنه، او که 6 مقابل د 1 هغه 1 یې ووژنه. بلال رضی الله تعالی عنه وویل یا امیر المؤمنین ویې وژنم؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل هو ویې وژنه. د مسلمانانو په منځ کې اختلاف نه غواړم، نو اهل شورا ته امر واضح او روښانه و چې حتما او خامخا به یو نفر د ټولو په اتفاق خوښوي. نو د اهل شورا اتفاق پر حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه وشو، او هغه د اسلامي دولت خلیفه وټاکل شو. او ان شاء الله تعالی که ژوند او صحت باقی و په راتلونکي وختو کې به د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د خلافت او ولایت حالات درته بیان شي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د هجرت په 23م کال کې چې د ذوالحجې د میاشتې 4 ورځې پاتې وې د چهارشنبې په ورځ په خنجر ووهل شو، او د محرم په شروع کې د یکشنبې په ورځ د خپلو 2 ملګرو ترڅنګ یا بغل ته ښخ کړل شو. او د ده رضی الله تعالی عنه په وفات ټولې مدینې منورې په ډېر شدت سره ژړل. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي کوم وخت چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وفات او موږ د ده د جنازې سره تلو، عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه و ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ته سلام ووایه، او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یې هلته راوړي، او ویل عمر ابن الخطاب اجازه غواړي چې د ده د 2 ملګرو سره ښخ کړل شي، آیا اجازه ورکوې؟ حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها اجازه ورکړه او حجره مطهره ته داخل کړل شو او هلته کښېښول شو. حضرت علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه سره ولاړ او دغه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د ښخېدلو حالت ویني. نو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي د حضرت علي رضی الله تعالی عنه څخه مې واورېده چې ویل رحمك الله، الله دې در باندې ورحمېږي، ما د الله جل جلاله څخه دغه آرزو درلوده چې الله دې د خپلو 2 ملګرو سره وګرځوي، ځکه ما ډېر ځله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه اورېدل چې ویل به زه او ابو بکر او عمر، یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به ډېر ځله ویل زه او ابو بکر او عمر ولاړو
ما او ابو بکر او عمر داسې وکړ، زه او ابو بکر او عمر. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وایي ما دا ارزو درلوده چې الله جل جلاله دې د دوی سره په دغه حجره کې هم یو ځای کړي. ورونو دغه شرف د چا په نصیب کیږي چې یو څوک دې په ژوند او مرګ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یو ځای وي. خو دغه شرف د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په نصیب شوی دی. الله جل جلاله و دوی ته دغه لوی مقام او لوړه درجه ورکړي دي. حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ فاروق اسلام وفات شو. هغه عمر وفات شو چې الله جل جلاله په د سره د حق او باطل په منځ کې فرق او جلاوالی راوستي او د دین مبین اسلام عزت او کومک په د سره وکړي. الله جل جلاله د کفارو شارونه په د سره فتح کړ او د په زمانه کې یو فتنه هم نه د ښکارا شوه او نه مسلمانانو یو کوچنی اختلاف سره کړی دی. د په عصر کې د امت محمدي کامل اتفاق، پوره اجماع او قلبي اتحاد موجود و. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدعا کول اللهم اعز الاسلام باحد العمرين. الهي په یو د دغه دوه عمرو اسلام عزتمن کړي. خو عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ هغه بختور انسان وو چې الله جل جلاله دغه فخر د په نصیب کې رضی الله عنه وارضاه. حسن بصری رضی الله تعالی عنہ وایي لکه زه چې اسلام ته ګورم چې د قیامت په ورځ به راسي او د خلقو مخانو ته به ګوري او د هر یو د حال سره موافق به وایي یا رب دغه انسان زما کومک وکړي او دغه انسان زه خوار کړم، تر څو چې وحضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ ته راورسېږي او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ به تر لاس ونیسي او وبه وایي الهي زه غریب وم تر څو چې دغه سړي اسلام راوړ. ورونو د بحث خاتمه به په هغه جمله سره وکړو چې حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په باره کې فرمایلی ده. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وایي لله در ابن الخطاب اي امرئ كان. فوالله عمر بن الخطاب څونه ډېر د خیر کارونه وکړه او څه عجب سړی و. الله جل جلاله مجھے د سره په فردوس اعلی کې د جنت یو ځای کې او الله جل جلاله دې توفیق راکړي چې دغه د خلفاء الراشدین سلسله پسې پوره کړي. وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. ورونو کژوند او صحت باقی وو ان شاء الله تعالی دغه بحث کتاب هم ډیر ژر چاپ کړل شي. محترم ورونو دغه بحث یوازې د قصې پر قسم ما اوري. دغه بحث په هر قصه کې ډیر پندونه، ډیر عبرتونه، ډیر وعظونه پراته دي. موږ تاسې هم په هغو شیانو مکلف یو لکه څرنګه چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په مکلف وو. موږ تاسې باید خپل ژوند پر دغه معیار باندې برابر، خپل ټولنه، خپل معاملې د خلکو سره ټوله باید پر دغه برابر کو. داسې ده چې موږ دغه بحث څخه فقط د خوندورو قصو خوند اخلو. نه، دا زموږ ستاسې رهبران دي، دا زموږ ستاسې استادان دي. موږ تاسې باید په دوی پسې اقتدا وکړو او د ژوند ټول اړخونه مو باید د دوی د ژوند سره مطابقت ولري. که څه هم و هغې اندازې ته نشو رسېدلی، خو بیا هم باید کوشش مو دا وي چې موږ خپل ژوند پر دغه خط سیر باندې برابر کړو.
والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.